د کروم براوزر یو داسې سیکریټ سیټینګ کدا تاسو په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا تاسو په کروم براوزر کې چې هر څه ګورئ هغه تاسو په خپل ژبه باندې کتلی شئ. یو آرټیکل ګورئ یا یو څیز په باره کې معلومات کوئ نو هغه تاسو په خپل ژبه یعنې پښتو ژبه کې کولی شئ او هغه هم داسې نه چې مکمل په پښتو کې راځي. بره دغه بټن به دغه باندې چې تاسو کلیک کوئ پښتو ته کېږي به واپس په انډو باندې کلیک کوئ واپس په انګلیش ته راځي. دغه سیټینګ تاسو په خپل موبایل کې څنګه کولی شئ؟ ډېر زیات اسانه طریقه ده. سمپل خپل دغه کروم براوزر کولاو کوئ بره په 3 ډاټس باندې کلیک کوئ بیا په سیټینګ باندې کلیک کوئ. اوس لاندې وګورئ دا ټول بارز اپشن دی لاندې به راشئ په دې باندې به کلیک کوئ او دلته کې به دا ټرانسلیټ باندې به کلیک کوئ. نو ستاسو په ټول بار کې به دغه اپشن کلیک شي. اوس په شاته راشئ او دې ټرانسلیټ باندې به کلیک کوئ او دلته کې بیا تاسو په دې لینګویج باندې کلیک کوئ او هغه جواب به دې کې اډ کړئ چې کومې ژبې ته اړول غواړئ. نو ستاسو په کروم کې مکمل سیټینګ وشو او چې کوم آرټیکل تاسو ته مخې ته راځي او تاسو په هغې باندې نه پوهېږئ سمپل یو بره دغه لوګو باندې کلیک کوئ هغه لیکل به اټومیټک پښتو ته اوړي یا اردو ته. په اسانۍ سره تاسو اوس دغه لوستلی شئ او په اسانۍ سره پرې پوهېدی هم شئ.